الله الرحمن الرحیم. ګرانو او خوږو شاګردانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو شاګردانو، د نن ورځې په یو ساعته ښوونیزه خپرونه کې مو زه استاد برات خان وفا ستاسو په خدمت کې یم. هیله ده دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. له معمول سره سم به په دې ښوونیزه خپرونه کې تاسو ته د 10 دقیقو لپاره د 10 د 10 دقیقو د خبره د 11 او د وروستیو 10 دقیقو لپاره د 12 سیمو ټولګي باندې په موضوعاتو باندې بحث کوو. دا ستاسو له مخکې آماده یاست او له خپرونې سره اشنا او بلد یاست. کتابونه او کتابچې مو آماده کړي دي. راځم په خپرونه باندې پیل کوم او پیل هم کوو له 10 ټولګي څخه. په 10 ټولګي کې د نن ورځې موضوع د اتوم په هکله د رادرفورد تجربه او د رادرفورد اتومي موډل ده. په تیر ساعت کې موږ تاسو د اتوم په هکله باندې د دالټن، د ډیموکریت او ورسره د تامسن تجربه او د هغه د اتوم په هکله د موډل په اړه مو خبرې کړې. نن په دغه خپرونه کې د اتوم په هکله د رادرفورد تجربه وای او د رادرفورد اتومي موډل وای. د دې تجربې شکل او د دې تجربې په هکله باندې کوم معلومات دا در سره شریکوم. رادرفورد داسې یوه دستګاه جوړه کړه، دا رقم ته یو دستګاه تشکیل کړله چې په دغه دستګاه په دننه کې د دې دستګاه په دننه کې د طلا یوه نازکه لوحه نصب کړه. داسې یوه دستګاه جوړه کړه او په دغه دستګاه کې د دستګاه دغه دیوالونه د جس سلفاید څخه تشکیل شوي. جس سلفاید داسې یوه تخته ده چې په هغه باندې هغه وړانګې چې په جس سلفاید باندې لګېږي د هغو تاثیرات لیدل کېږي. په دې تجربه کې تامسن رادرفورد دا رقم ته وکړه. رادرفورد او د ده ملګرو، یو مرصدین او بل کایګر دا راولاړ سو په دې دستګاه په دننه کې د طلا یوه نازکه لوحه نصب کړه. د طلا نازکه لوحه، حتی دومره نازکه لوحه چې د دې لوحې له شانه که سړی وکړه کتل شي ښکارېدی به، دومره نرۍ یوه لوحه یې جوړه کړه. دغه لوحې ته یې مخامخ په یو صندوقچه کې داسې مواد واچول چې د هغو له ځانه د الفا وړانګې خپرول. د الفا د وړانګې چارج دا مثبت ده. دغه د الفا وړانګې په دې صندوقچه کې ځای پر ځای داسې مواد په دې صندوقچه کې یا په دغه صندوق کې ځای پر ځای شوي وو چې هغو له ځان څخه د الفا وړانګې خپرول. دغه د الفا وړانګې به له دې ځای راتلې او د طلا په دې نازکه لوحه باندې به لګېدلې. چې کله به دغه د الفا وړانګې د طلا په دې نازکه لوحه باندې لګېدلې، دغه وړانګو به 3 قسمه حرکات ترسره کوي. ځینې وړانګې چې به د الفا له دغه ځای څخه خپرېدلې، دا به مستقیما د طلا له دغه نازکې لوحې څخه تېرېدلې، عبور به یې کاوه. ډېری وړانګې بس په دغه لوحه باندې لګېدې، له دې څخه به تېرېدلې. خو ځینې وړانګې داسې وې چې کله به د الفا ځینې وړانګې په دغه طلا په نازکه لوحه باندې ولګېدې، دی به خپل مسیر ته کوږوالی ورکاوه. او زیاتره داسې وړانګې وې چې دغه وړانګې به کله په دغه طلا په نازکه لوحه باندې ولګېدې، دی به بیرته انعکاس کوه، بیرته به راګرځېدل. نو کله چې رادرفورد او د ده ملګرو دا تجربه ترسره کړه چې کله د الفا وړانګې د طلا په یوه نازکه لوحه باندې ولګېږي، له کېدو څخه وروسته یې 3 قسمه حرکات ترسره کوي. ډېرې وړانګې، اکثریت وړانګې عبور کوي، تېرېږي. کمې وړانګې خپل مسیر ته کوږوالی ورکوي او په 800 کې یوه وړانګه بیرته راګرځي. د دغو 3 وړانګو د دغه 3 قسمه حرکاتو په هکله باندې رادرفورد د هر یوې په رابطه باندې دا رقم نظر وکړ. اوله خبره یې دا وکړه کومې وړانګې چې په دې لوحه باندې لګېږي او له دې لوحې څخه تېرېږي، د دې مفهوم وایي دا ده چې د اتومونو په منځ کې اوله خبره دا وه چې د اتومونو په منځ کې خالیګاه وجود لري. که چېرته اتومونو په خپل مابین کې خالیګاه د اتوم ډېره برخه خالي نه وای، نو دغه وړانګې له دې څخه نه سوی تېر. دا وړانګې چې له دې لوحې څخه تېرېږي، علت یې دا ده چې د اتوم په دننه کې تقریبا 9.9% برخه خالي ده. په همدغه خالیګاهو کې دا وړانګې تېرېږي. دومره خبره دا وکړه چې کومې وړانګې خپل مسیر ته کوږوالی ورکوي. د دې وړانګو علت دا ده چې دغه د الفا د وړانګې چارج مثبت ده
او رادرفورد وایي چې د اتوم په دننه کې و ډېره کوچنۍ برخه ده چې دغه کوچنۍ برخې ته وروسته رادرفورد هسته وویله د همدغې کوچنۍ برخې چارج مثبت دی. کله چې دغه د الفا د وړانګې چارج هم مثبت ده او په د اتوم په دننه کې یوه کوچنۍ برخه ده چې هغه وروسته رادرفورد د هستې په نوم یاده کړه چې کله دغه د الفا وړانګه د دغې برخې ته په اتوم کې ورنږدې سي د مثبتې برخې ته، نو موږ تاسې پوهېږو چې د الفا وړانګه مثبت ده او د اتوم په دننه کې دغه کوچنۍ برخه هم مثبت. کله چې دا دواړه مثبتې برخې یو له بل سره نږدې سي نو همنوع چارجونه یو بل څه ورکوي، دفع کوي. نو چې کله دغه وړانګه دلته د مثبتې په اتوم کې د مثبت چارج ته ورنږدې سي هغه یې له ځانه دفع کوي او وړانګه خپل مسیر ته انحراف ورکوي، کوږوالی ورکوي. او درېیمه خبره یې دا وکړه د هغو وړانګو په هکله نظر دا و چې هغه بیرته راګرځي. تقریبا په 800 کې یوه وړانګه به بیرته له دغو وړانګو څخه راګرځېده، انعکاس به یې کاوه. د دغې وړانګې علت رادرفورد یې دا ده چې د اتوم په دننه کې هغه کوچنۍ برخه چې د هستې په نوم یادېږي او مثبت چارج لري، همدغه د الفا وړانګه له هغې مثبتې هستې سره په اتوم کې ټکر کوي او د ټکر په نتیجه کې بیرته دغه وړانګه سره کومته کېږي، راګرځي، انعکاس کوي. چون اتومونه ډېر واړه دي او موږ د هغوی حقیقي بڼه دلته رسموای نسو، خو یو شکل یې هلته تاسې د رسم په کیمیا کې لیدلی ده په اووم مخ کې چې داسې رادرفورد یو دا رقم شکل جوړ کړي. مثلا دا اتومونه دي، دا کوچنۍ کوچنۍ هستې دي، دغه پاته برخه یې دا یې خالیګاوي. په دې رقم باندې یو شکل یې ترتیب کړو. په دغه یو شکل کې چې کله تاسې وګورئ، په دې شکل کې دغه کوچنۍ برخې دا د چارجداره برخو په نامه باندې یادې کړي چې موږ تاسې دغه ته بیا وروسته رادرفورد هسته وویل. نو کله چې په دغه طلا په نازکه لوحه باندې دغه هغه لګېدلې، ځینې وړانګې چې بیا عبور کاوه هغه به د اتومونو په د خالي برخه کې تېرېدلې چې کوم ځای خالي ده په دې برخه کې به داسې وتلې، یعنې نه دغه هستې چارج ته ورنږدې کېدلې او نه یې ورسره ټکر کاوه، په د اتوم په خالیګاوو کې به دا وړانګې تللې. او کوم وړانګو چې به خپل مسیر ته کوږوالی کوه هغه به په دغه هسته کې دغه وړه برخه چې په اتوم کې شتون لري د همدغه برخې چارج مثبت و. کله چې به د الفا وړانګه دلته راله، د الفا د وړانګې چارج خپله مثبت ده، نو کله چې دوه مثبت چارجونه یو بل ته سره نږدې سي په مقناطیس کې هم تاسې لیدل یو بل سره دفع کوي، چې کله به دا دغه ته رانږدې سوه دا به یې دفع کړه، دی به خپل مسیر ته کوږوالی ورکوه. او ځینې وړانګې چې به بیرته راګرځېدې په 800 کې یوه وړانګه، دا وړانګه به راتله په اتوم کې له هغې کوچنۍ برخې سره چې هغه مثبت چارج لري، له دې سره به یې ټکر کاوه. چې کله به یې ټکر وکړو نو د دې ټکر په نتیجه کې به دا وړانګه بیرته راګرځېدله، انعکاس به یې کاوه. نو دا تجربه چې کله رادرفورد ترسره کړه، نو له دغه څخه وروسته یې د تامسن موډل رد کړو. د تامسن موډل دا رقم ته و چې موږ تاسې په تېر ساعت کې ویلو چې تامسن وایي چې اتوم دا رقم موډل لري لکه ممیز لرونکی کیک. هغه د کیک ټوله برخه یې له مثبت چارج سره پرتله کوله او ممیز یې له الکترون یا له منفي چارج سره تامسن پرتله کوله. خو رادرفورد یې دغه موډل سره کم ته کړو، د دغه تجربې څخه وروسته رد کړو. نو خپل موډل یې وویل د رادرفورد موډل اتومي موډل چې د اتوم د خپاره سره کوم موډل وړاندې کړی هغه شمسي نظام ته ورته ده، شمسي نظام ته ورته جوړښت لري. د رادرفورد اتومي موډل یا د اتوم د خپاره چې رادرفورد کوم موډل ښودلی هغه شمسي نظام ته ورته ده. شمسي نظام موږ تاسې مطالعه کړی ده. په شمسي نظام کې موږ تاسې وایي چې لمر په مرکز کې واقع ده او د لمر شاوخوا سیارات دي، یعنې لمر نه راخیږي او نه لویږي، بلکې لمر چېرته واقع ده؟ لمر په مرکز کې واقع ده او په شاوخوا باندې سیارې د شاوخوا د لمر په شاوخوا باندې حرکت کوي. اوس رادرفورد وایي چې لکه څنګه چې په لمر کې، لکه څنګه چې په شمسي نظام کې لمر په مرکز کې واقع ده، په اتوم کې همدا رقم ته هسته په مرکز کې واقع ده. د لمر په شاوخوا باندې سیارې ګرځي او د هستې په شاوخوا باندې په اتوم کې د الکترونونه یا منفي چارج لرونکي ذرې د هستې په شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي. یعنې تامسن رادرفورد هغه د خپاره چې کوم موډل وړاندې کړی هغه څه ته ورته ده؟ هغه شمسي نظام ته ورته جوړښت لري. شمسي نظام بیا درته یم داسې یو جوړښت لري چې لمر په مرکز کې واقع ده، سیارې د لمر په شاوخوا باندې تاویږي
او رادرفورد یایي چې هسته د اتوم په مرکز کې واقع ده او کوچنی تر ډیر کوچنی برخه ده او چارج مثبت ده. د همدغه مثبت چارج په شاوخوا باندې الکترون د هستې په شاوخوا باندې د حرکت په حال کې دی، په داسې شان باندې لکه سیارې چې د لمر په شاوخوا باندې ګرځي، په همدغه ترتیب باندې د هستې په شاوخوا باندې الکترون د حرکت په حالت کې ده. چې کله تامسن دا موډل وړاندې کړ نو د تامسن د موډل مهم ټکي 3-4 مهمې خبرې وکړي. اوله خبره تا رادرفورد دا کړې ده چې اتوم یو مرکزی برخه لري چې هسته نومیږي او چارج مثبت. دا یو د موډل په حق یو نظر. دوم نظر یې دا کړی ده چې د اتوم ډیره برخه خالی ده. رادرفورد هغه تامسن وایي چې د اتوم دغه ټوله برخه مثبت چارج او د منفي چارج لرونکي ذرې دا رقم ته دی لکه الکترون. خو رادرفورد ته وایي چې نه، د اتوم ډیره برخه سره کم ته تقریبا 9.9% برخه د اتوم خالی ده. دا مثبت چارج یا هسته دا ډیره کوچنی برخه ده چې وروسته موږ تاسو دریمه خبره دا وکړه چې د هستې حجم د اتوم د حجم په مقایسه باندې ډیر کوچنی ده. هسته د حجم له لحاظه نسبت اتوم ته ډیره کوچنی ده. دا شی وای که چیرته د یوې هستې حجم د نقطې په شان سي، د یو ټکي یا د یوې نقطې په شان سي، د اتوم ټول حجم به دومره وي لکه د ټولې کوټې په شان. یا که موږ تاسو په اتم سیم کې ویلي دي چې چیرته د اتوم د هستې حجم د توپ یا د فوټبال د توپ اندازه سي، نو د اتوم حجم رادرفورد یایي چې دومره به وي د اتوم حجم لکه د فوټبال ټول سټیډیم. نو سټیډیم نسبت توپ ته څومره غټ ده، دغه یا مثلا د توپ نسبت دغه د فوټبال ټول سټیډیم ته څومره کوچنی ده، په هغه اندازه باندې دغه د اتوم هسته اتوم ته دومره کوچنی حجم په اتوم کې نیسي. یا مو تاسو وایي د لسم سیم په کیمیا کې که چیرته د یو اتوم قطر لس په توان د منفي 8 متره سي، قطر یې لس په توان د منفي 8، هغه اتوم چې قطر یې لس په توان د منفي 8 ده، د اتوم د هستې حجم به لس په توان د منفي 15 متره وي. یعنی لس په توان د منفي 8 او لس په توان د منفي 15. دا لس په توان د منفي 15 نسبتا لس په توان د منفي 8 ته ډیر کوچنی حد. یعنی که د اتوم قطر لس په توان د منفي 8 متره، د هستې حجم به لس په توان د منفي 15 متره. دا دریم نظر و د دالتن د رادرفورد. او څلورم نظر یې دا و چې بغیر له الکترونه چې هغه د اتوم په اطراف کې واقع دي چې دا منفي چارج لري، بغیر له دغه منفي چارج لرونکو ذرو پرته نور ټول ذرې په اتوم کې په هسته کې شتون لري. یعنی په اتوم کې تقریبا تر 200 زیاتې ذرې اوس په هسته کې کشف شوي دي. خو په هغه وخت کې رادرفورد دا نظر ورکړی و چې په بغیر له منفي ذرو چې هغه الکترون دي چې د هستې په اطراف کې د اتوم په اطراف کې ګرځي د هستې په شاوخوا باندې، بغیر له دغه منفي ذرو نور ټول ذرې د اتوم په هسته کې شتون لري. نو چې کله بلې دا خبره وکړه چې د هستې او د دغه الکترونو تر مابین یوه د جذب قوه شتون لري، چې همدغه د جذب قوه د دې باعث شوې ده چې الکترون د هستې په شاوخوا کې وساتي. له دې نه وروسته رادرفورد سره په دغه موډل کې دوه پوښتنې پیدا شوې. یوه پوښتنه دا ورسره پیدا شوه چې که چېرته دا د اتوم موډل شو، دلته یې په مابین کې هسته ده چې دغه هسته مثبت چارج لري. رادرفورد یوازې هسته کشف کړې، هسته مثبت چارج لري. په دې نه پوهېدو چې د هستې دننه د کوم شي له وجې د دې چارج مثبت ده، دا بیا وروسته موږ تاسو راځو چې چا کشف کړي. خو دلته د سره دوه پوښتنې پیدا شوې. یوه پوښتنه خو دا وه چې الکترونونه د هستې په شاوخوا باندې د حرکت په حالت کې دي ګرځي، نو الکترون منفي چارج لري او هسته مثبت چارج لري. یوه پوښتنه دا ده چې ولې دا مثبت چارج او منفي چارجونه یو بل جذبوي نه او اتوم له منځه نیسي. یعنی هم نوع چارجونه د دا منفي ده او مختلف النوع د دا منفي او دا مثبت ده. دا منفي او دا مثبت باید یو بل سره کمته کی جذب کی او اتوم له منځه. خو داسې نه کېدل، پروتون الکترون نسوای هستې الکترون نسوای جذبولی. نو د چې کله دا پوښتنه له ځان سره پیدا سوه د ده او د ده له ملګرو سره، د ده پوښتنې ته بیا موږ تاسې راځو نیلز بور په نظریه کې جواب پیدا سو چې ولې دغه شاوخوا چې الکترون د هستې په شاوخوا باندې ګرځي، هسته مثبت ده او الکترون منفي ده، ولې دا الکترون د هستې په واسطه باندې نه جذبېږي. دې پوښتنې ته د نیلز بور په نظریه کې جواب ورکول سوی ده. خو رادرفورد په دې کیفیت باندې نفي ده.
یا دغه ته لارج نیوره کو. بل خبر دا سوال سره پیدا سو چې اتوم دوه برخې لري، یوه هسته سو بلې د هستې اطراف سو. د هستې په هسته مثبت چارج لري او په اطراف د هستې کې الکترون د هستې په شاوخوا باندې ګرځي. نو اوس خبر دلته د سره دا پیدا سو لده سره دا سوال پیدا سو چې د هستې خو د ننه خو مثبت چارج ده، د مثبت چارج د څه شي له وجې ده؟ په اتوم کې کوم ذرات د دې لامل سوي دي چې دغه په هسته کې کوم ذرات د دې لامل سوي چې هستې چارج مثبت کړي؟ که چیرته د هستې چارج یوازې مثبت چې دا امکان نه لري، ځکه نه لري که په هسته کې یوازې مثبت ذرات شتون ولري، نو مثبت ذرات خو هم نوع ذرات باید یو بل سره کم کوي، دفع کوي، هسته باید له منځه تللی وي. خو هسته له منځه نه ځي. رادرپور په دې ځای کې په سوچ کې سو چې هسته خو مثبت چارج لري، که د هستې چارج یوازې د مثبتو ذرو شتون یې دا امکان نه لري. حتما په هسته کې نور ذرات هم شته چې د هستې د ثبات لامل ګرځېدلي او هسته له منځه نه ځي. په دې سوال سره چادویک ته زمینه مساعده سوه. چادویک چې دا یو بل عالم ده، دا راولاړ سو د دغه پوښتنې په اړوند یې مطالعه وکړه او بالاخره د نیوترون په کشف باندې بریالی سو. نیوترون یې کشف کړه چادویک. نیوترون یوه داسې ذره ده چې دا خنثی د چارج نه لري. رادرفورد یایز که په اتوم کې یوازې مثبت ذرات په هسته کې شتون ولري دا امکان نه لري، ځکه هغه یو بل دفع کوي، حتما نور ذرات هم شته. نو له هغه نه وروسته چادویک مطالعه وکړه، څېړنې وکړې، تجربه یې وکړه، بالاخره دا کشف کړه چې په اتوم کې چی هم شتون لري، خنثی ذره نیوترون یې کشف کړ. اوس وګورئ که په اتوم په هسته دا فرض کړو که دلته پروتون او ټول پروتونونه پکې شتون ولري، نو د دې امکان ځکه نشته چې دا خو یو بل سره دفع کوي، هم نوع چارجونه د هسته له منځه ځي. نو د دې په خاطر باندې الله جل جلاله د دې په خاطر چې دغه هسته د ثبات په حالت کې پاتې شي، د دې په خاطر باندې په هسته کې نور ذرات پیدا کړي چې هغه نیوترونونه دي، خنثی ذرې دي. دا خنثی ذرې هر وخت یا د پروتونونو له شمېر سره مساوي او یا له پروتونونو څخه یو یا دوه اضافه. دغه نیوترونونه د دې لامل ګرځي کله چې مثبت چارجونه په خپل منځ کې یو له بل سره ټکر کوي، د دوی د ټکر مخه دغه نیوترون نیسي، د خنثی ذرې نه پرېږدي چې پروتونونه یو له بل سره ټکر وکړي. نو په دې خاطر باندې رادرفورد سره دغه دوه پوښتنې وي چې یو د الکترون د هستې په واسطه جذبېږي ولې نه او له منځه ولې نه ځي. دې پوښتنې ته یې نیلز بور جواب وایي. بله پوښتنه دا وه چې د هستې مثبت چارج لري، حتما په هسته کې که دغه د مثبتو چارجو موجودیت د پروتونونو له وجهې او یو قسم چارجونه په هسته کې دا امکان نه لري، ځکه هم نوع چارجونه یو بل دفع کوي، هسته له منځه ځي. حتما به د هستې په دننه کې نور ذرات هم شتون لري چې دې پوښتنې ته بیا چادویک جواب وویل. چادویک نیوترون کشف کړه او نیوترون د دې لامل شو چې هسته اوس د ثبات په حالت کې ده، چې موږ تاسو بیا د هستې په اساسي ذرو فرعي ذرو باندې بحث کوو. له دې نه وروسته موږ تاسو په طبیعت کې ډېر اتومونه لرو، تقریبا په جدول کې 118 عناصر دي. د دې 118 عناصرو د هر عنصر د پروتونونو د شمېر د محاسبه کولو د خبره موږ څه رقم به توانېږو چې موږ د هر عنصر د اتومونو په هسته کې د پروتونونو شمېر معلوم کړو. نو د دې سوال د جواب د اخبار بیا موزلي را پیدا شو. موزلي داسې یو قانون جوړ کړو چې دغه قانون له مخې موږ کولی شو چې په طبیعت کې کوم عناصر د هغوی د پروتونونو شمېر معلوم کړو. مثلا هایدروجن په خپله هسته کې 1 پروتون لري، هیلیم 2 لري، لیتیم 3 لري، دغسې اکسیجن 8 لري. د دې د محاسبې د اخباره چې موږ دا معلوم کړو چې په اتوم کې د مثبتو چارجو شمېر یا د هر اتوم د مثبت چارج شمېر څومره ده له دې قانون څخه. په دې هکله باندې هنري موزلي له دې څخه په دې باندې کار کړی ده. هنري موزلي دغه د هستې مثبت چارج ته اتومي نمبر وایي. د هستې مثبت چارج ته اتومي نمبر وایي. د هستې مثبت چارج د پروتونونو له وجې ده او دغه پروتون موږ تاسو یایو چې پروتونونه د اتوم په هسته کې د پروتونونو شمېر ته اتومي نمبر وایي. اتومي نمبر او دلته د چا قانون وایو؟ اتومي نمبر او د موزلي قانون لول. یعنی څه رقم ته موزلي دغه د پروتونونو شمېر د اتومي نمبر په نامه باندې یاد کړل، څه وړې کشف کړ. په دې رابطه باندې موږ تاسو لنډ بحث کوو. دغه موزلي راولاړ سو د ټولو عناصرو له اتومونو څخه، د هر عنصر له اتومونو، مثلا دا هایدروجن سو، پسې هیلیم ده، مثلا
لیتیم ده، دغسې بریلیم ده، دا د هر عنصر له اتومونو څخه یې د ایکس وړانګې یا د رنتګن وړانګه خارجوله. کله چې به د اتومونو له هستو څخه د رنتګن وړانګه خارجېدله، نو په دغه رابطه باندې موزلي جواب ورکړی او د دغه هر یوې مسلې په رابطه باندې به انشاءالله په راتلونکي ساعت کې بحث وکړو.